پاکستان سره خبرې کوو خو لومړی باید پر ترهګرۍ وغږیږو. سلام او وخت مو پخیر. د ویډیو له شروع کېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګرې نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. د پاکستان له لوري هند سره په ټولو معاملو کې د خبرو د لړۍ د بیا پیل کولو د غوښتنې په ځواب کې هند پاکستان سره خبرو ته زړه ښه کړی دی، خو زیاتوي چې لومړی باید پر ترهګرۍ خبرې وشي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د روانې میاشتې په پیل کې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ته د دویم ځل د ټاکل کېدو مبارکي ورکړې او په یو لیک کې یې ترې غوښتنه هم کړې چې دواړه هیوادونه باید یو بل سره خبرو ته کښیني. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل هندي سیال جي شنکر ته لیک لیږلی دی او ترې غوښتنې یې کړې چې باید د ستونزو کمولو لپاره خبرو ته سره کښینو. مودي او شنکر دواړه د خپلو پاکستاني سیالانو لیکونو ته مثبت ځواب ویلی دی، خو زیاته کړې یې ده چې لومړی باید پر ترهګرۍ خبرې وشي، هغه څه چې پاکستان یې په ملاتړ تورن دی. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښۍ سبب مو ګرځېدلی وي. د لا ښکلو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.